دا اوس د پکتیا ولایت لمګی کې دویمه پسته ده چې ډریور ورکوزیږي، هیڅ قانوني پارچه یا قانوني مسئول مالیه هیڅ شی نشته. ډریور بیچاره مجبور ده چې ویر شي. هغه دلته پولیس ورته روان ده، اوس پولیس ته 2 روپۍ ورکوي. د هرې پستې ولته ورسي غیر قانوني ډول نه، بدون د دغه نه چې کوم قانوني لار وي، نه همداسې ډریور ورسي بس په لاس کې جوړامت ده، پیسې دې ورکوي. هغه د پولیس را مخ شوه، دغه د ور روان دي، ډریورانو بیچارهګانو نه پیسې اخلي. دغه موټر د ډنډ پټان ولسوالۍ نه پاکستان سرحد چې هلته کوم ده هغې نه را روان دي، همداسې مخ په وړاندې راځي. اوس په لمګۍ کې اول پسته کې پیسې ترې راواخیستې، دا دویمه پسته ده. دویمه پسته کې دغه ډریوران ورغلي دي، مخته نورې کومې پستې چې دي د هرې پستې ته همداسې ورځي او پیسې ورکوي. هغه د پولیس بېرته پستې ته روان شو. نه کومه پارچه شته، نه کوم مسؤل شته، نه کوم ګمرک مسله ده، بس همداسې هغوی پیسې دي اخلي. پولیس یې خواته پستې ته لاړل، پسته دغه ده، پولیس ور روان ده پستې ته. ډریوران بیچارهګان دلې ته نه روان شوه، دا خپلو موټرو ته راځي. څنګه پیسې دې ویر کړې؟ 300. کوزې پستې ته دې څو ویر کړې؟ کوزې پستې ته دې څو ویر کړې؟ صحیح شو. آژانس خبری پژواک، انعکاس دهنده حقایق.